علمشیر صاحب څه پیغام ورکوي جی؟ علمشیر صاحب تاسو څه ویل غواړئ؟ زه بیا غوث باچا ته ځم، د هغه نه ډېر صحیح تپوس کوم جی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب تاسو ته، صدر صاحب ته، بل ډاکټر صاحب چیرې او غلام نبی صاحب ته ټولو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. څونه ملګري او ستاسو کتونکي موږ ګورو هغو ټولو ته مخ مختلف پروګرامونه کوو، تاسو سره راځو، خپلې ستونزې چې دی وړاندې کوو. په زموږ پښتو کې یو متل وایي چې لاس مات چې نو غاړې وځي. زموږ د پښتنو هم دغه یو سوچ دی چې صدر صاحب او صدر صاحب ته زموږ د غونډو دغه سترګې غړېږي، الله وله عزت هم ورکړی، پښتانه یې ډېر سپورټ کوي ډاکټر صاحب. علمشیر صاحب یوه خبره ته کوم، علمشیر صاحب په دې خبره کې د زه اوس راټینګوم او ودرېږم. د سعودي چې څومره کسان یې او څومره کسان صدر صاحب سپورټ کوئ، تاسو آیا یو اپیشل پوسټ ولې نه کوئ د ورسپیز منسټرۍ ته چې دی لیبر اتاشي والي؟ ډاکټر صاحب تا خبره هر څه وایي که نه، نو دا سپورټ خو نشته. جوړ کړئ داسې پوسټونه جوړ کړئ، وایي موږ له دې ځای باسنده چې چا وخت وکړی څوک په دې هلو ځلو په دې ستونزو پوهېږي، موږ هغه مشر کوي، دلته وله عهده ورکوي، دلته وله تنخوا ورکوي، دی به ته بیا چوپ کړي. جی صدر صاحب هم پکار چې په دې باندې زموږ د پښتنو سره کم چې هغه ته محبت کوي. دا پښتانه صدر صاحب به څنګه ځان سپورټ کوي، تاسو به یې سپورټ کوئ؟ موږ سپورټ کړی دی. صدر جواب کو زه د سر ټکو کې لږ ورکړم. ورګه علمشیر صاحب مکمل کم تعالی اعظم غلام نبی صاحب ودلته غوث باچا ما یو دې تپوس کړو، زما دماغ ورې کمزوري دی ویې رانه. جی وایه صدر صاحب ته پاته رسایره ما ډېر ښه پېژنې او زه یې هم پېژنم، ښه سپورټ کړی، بیا هم سپورټ کوو. زه هم چې پښتون سړی او هغه د پښتنو د ستونزو لپاره کوششونه کوي، نو زموږ فخر یې که نه. نو موږ صدر صاحب ته داسې نه وایو سپارې سم نه دی لینډ. زما مقصد دا دی چې لکه دلته کوم مسافر یا بیماران دي په مستشفو کې دي، نو صدر صاحب د کوشش موږ به ورسره ودرېږو. یوازې به صدر صاحب باندې هم نه کېږي چې موږ هره ورځ به پروګرام کې صدر صاحب راګېرو، خو صدر صاحب ته موږ دا وایو چې موږ ورسره ولاړ یو. زما یو ګیله بل هم د مراد سعید صاحب چې راشي NA4 کسان یادوي. ګوره دی غونډ پښتانه چې موږ د مراد سعید صاحب هم موږ سپورټ کړی دی، تاسو غونډ نو موږ د پښتانه چې کوم ستونزې موږ ته راځي، نو موږ چې یو بل نه سپورټ کوو، یو کس یادو، نو په هغې باندې هېڅ هم نه کېږي. مراد سعید صاحب دا ګیله درته اوس زه ووایم، مراد سعید صاحب په دې ځکه ګناه مه کوه که نه، هغه دا NA4 ولې وایي؟ دا هسې مله دا بعضې خوله داسې عادت شوي، لکه موږ په مخه چې خبره کوو سواتیان، نو اوس الحمدلله دیر والا زموږ سره مخې له راځئ، د بونیر کسان راځي، د ملکن راځي، د شنګلې راځي، نو اوس دا خبره ټولو ته ده. نو مله دا خبره نه ده وایي که سل خو د نور کوي یو به د مور کوي که نه. دا NA4 هسې د هغه به د خوله کې پروت دی، نور هغه مراد ټول پښتانه دي، خو دا هسې قدرتي دا خبره راځي لکه د سوات ته، او دا به دغه کلیریفیکیشن دله زه کوم. جی وایه. بالکل ډاکټر صاحب، نو زما مقصد دغه دی که نه چې دلته کوم کسان بیخي په ستونزو کې او صدر صاحب سره موږ ودرېږو. ولې نه؟ زموږ مشر دی، موږ به د هغه دپاره چې څونه صدر صاحب وایي، نو موږ ورسره کوشش کوو چې زما د پښتانه رونه چې کوم په هسپتالونو کې دي یا بیماران دي، د هغې دپاره څه طریقه کار وشي. کار خو دغه نشته، خلک په لکه دویمه میاشت روان دله، لکه داسې خلک د هغه وطن ته تله غواړي. نو که صدر صاحب د دې دپاره چې هغه کوم ټکټ پاکستان حکومت ورکړي، نو هغه د دې خلکو دپاره کم وي. صدر صاحب اوس مخکې هم چې 30,000 27,000 کسان د هغې دغه شوی دی، نو هغه هم کم دي. نو موږ وایو چې موږ دغه کوشش وکړو او د پښتنو دغه ستونزې حل شي. خاص کر زه د پښتنو د اواز پوهېد چې زه په دې پلیټفارم باندې زما دا سوچ دی. بس ډاکټر صاحب زنده باد، زنده باد. غلام نبی صاحب ته څه وایې؟